د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکي وایي دغه درې ته نږدې 8 کیلومتره سړک خام دی. د دوی په خبره مزار درې ته غځېدلی سړک ځای ځای کنډې کپرې لري او تر ډیره ګړنګونو ته د موټرو د لوېدو له ویرې سره مخ وي. په دې دره کې میشت خلک وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو سره هیلهمن شوي چې د سړک په رغونه کې به ورسره مرسته وشي. نو زمونږ د درې غټه ستونزه چې دا سړک زمونږ الکوران ویجاړ دی او بیا د کیمپ ته چې راغلی دی دا خراب دی. نو زمونږ ارزو دا ده چې دا سړک موږ ته جوړ شي او منظم جوړ شي. خبرې ډېرې دي خو دا سړک موږ ته ډېر دغه دی دا ضرورت لري چې دا زمونږ جوړ شي او لکه ولس هم پکې دغه کوي خو وس یې پرې نه کېږي که نه. سړک مشکلات دا لري چې سیلابونه راشي لکه دا دیوالونه ولیږي لکه اتریګانو لکه د غره کې راغلی دی که نه. نو داسې اتری پکې شته دی چې هغه 100-200 متره لکه نیغه ارتفاع لري. نو هغې نه چې یو شی ولید خو لکه لاړ لکه منځه چې هغې ته دیوالونه وشي. زمونږ مشکلات د سړکونو دومره ډېر دی چې زمونږ د عمومي سړک د نورګل نه نیولې د کیمپ پورې دام خراب دی. خود د کیمپ سړک هم خراب دی زمونږ. نو موږ غواړو د حکومت نه او د ادارې نه ډېره مننه هم کوو چې موږ سره ډېرې دا کومکونه او دغې کړي دي خو چې موږ ته د یو سړک منظوري وشي او دا سړک زموږ جوړ شي. زموږ سړک دا ستونزې لري چې زموږ سړک خام دی کنده ده ګټه را ګاډی پرې صحیح نشي راختلی نه پرې د انجینر ګاډی راختلی شي نه پرې د یو بل حکومت ګاډی راختلی شي یو ځل ډېر ډاکسنې پرې راخېږي. دا مهال په مزار دره کې د حکومت لخوا په یو شمېر برخو کې خلکو ته یو څه اسانتیاوې ویشته شوي خو د خام سړک ترمیم او پخونه د دغه درې د خلکو یوازنۍ غوښتنه ده. تاسو خپله د دې شاهدان یاستئ چې دا سړک څومره خراب و. نو د حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده چې که سړک په اساسي ډول جوړ نه شي خو یو څه ترمیم پکې باید وکړلی شي. تقریبا دلته 200 فامیله پراته دي او دغه فامیلونو ته د سړک نه اوس ډېر تکلیف دی چې د بایفور ډاټسن نه په غیر بل موټر دلته نشي راتلی چې راشي. نو په کرایهګانو کې مو ولس ته مشکل دی ځکه ګاډی وارث ډېر لري. نو که سړک چېرته په اساسي شکل باندې جوړ شي نو ولسونو ته به د اقتصادي لحاظ هم ښه فري وځي او د دوی به رسیدګي مرکزي ساحې سره زر وشي. د یادونې وړ ده واک ته د اسلامي امارت د رسېدو راوروسته د کونړ د ډېرو ولسوالیو اړوند غرنیو سیمو ته په نوو سړکونو کار روان دی. کونړ کې د ټولګټو چارو مسؤلین وایي د همدې روان کال په اوږدو کې پلان لري چې غرنیو درو ته نوي سړکونه جوړ او د یو شمېر نورو د ترمیم چارې ترسره کړي.